معیار لوړ و. زه یوې خبرې ته حیران یم چې دا خلک ولې دغونه سادهګان دي. اوس نو سیر داودزی، دا بل شاه محمود میاخیل، دوی تر اوسه په دغه نه پوهېږي چې مدني ټولنه څه ته وایي، تجارتي شرکت څه ته وایي، حزب څه ته وایي، ترهګر سازمان څه ته وایي، ټولنیز حرکت څه ته وایي. دا ډېره خنداوره نه ده. څنګه یو څوک دغه رقم نظریات را مطرح کوي؟ دغه ته مثلا د جمعیت نومونه هم دلته یو چا یاد کړل، جمعیت حزب اسلامي. دوه ډوله دغه لري. حزب اسلامي دوه حزب اسلامي دي په افغانستان کې. یو مشروع قانوني حزب و چې ارغندیوال یې مشر و، چې د افغانستان د عدلیې وزارت څخه یې جواز اخیستی. بل جمعیت اسلامي یو هغه جمعیت اسلامي و چې د جمهوري دولت تر مخه و، هغه یو ترهګر سازمان و هغه وخت. وګورئ تاسو ورسئ قوانین مطالعه کړئ د دغه د ډاکټر نجیب د دولت یا مثلا د داود خان د دولت. قانوني مراجع د ښکېږي جمعیت اسلامي ګوند ترهګر سازمان دی. عینا همدغه رقم لکه طالبان چې دی. حزب اسلامي یو ترهګر سازمان دی، حزب نه دی. نیابتي پاکستاني د پاکستانیانو یو پراکسي ډله وه په افغانستان کې. وروسته په دې نامه باندې د افغانستان په دولت کې ځینې احزاب نوي جوړ شوله. دغه جمعیت چې صلاح الدین رباني او برهان رباني په جمهوریت کې مشران وه، دې جمعیت دا همغه جمعیت نه دی. ته خپله د امرالله صالح خبرې نه اورېدلي چې هغه جمعیت چې پخوا باور پر درلودی هغه اوس وجود نه لري، شورای نظار وجود نه لري. دغو قانوني جوازونه درلودل. طالبان چې دي، نو که طالبان د حزب سي، دا خلک دا عقیده ولري چې طالبان یو حزب دي، نو داعش بیا ولې حزب نه دی؟ القاعده ولې حزب نه دی؟ خو عین تشکیلات لري. القاعده هم دغسې تشکیلات لري، دغه رقم رهبري لري، دغه رقم چوکاټونه لري، دغسې نظامي حرکتونه لري. طالبان هم لري، داعش هم لري. نو که دا فکر کوي چې دغه طالبان حزب دی، نو خو داعش هم بیا حزب دی، په افغانستان کې فعالیت کوي. تا دا حزب کېدلی سي؟ اول سیاست کول باید ته قانوني صلاحیت د سیاست کولو ولري. قانون باید دغه سیاست تعریف کړی وي، جواز یې ورکړی. هر عمل قانون نه دی، هر عمل سیاست نه دی. دا موږ ډېر عجبه ده. او دا د افغانستان خلک ټوله په دې مفکوره دي. طالبان سیاسي حزب نه دی، طالبان یو استخباراتي سازمان دی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د حزب تر تعریف لاندې نه راځي. تشکیلات یو هغوی خپله ځان ته حزب نه وایي، نو موږ څنګه حزب ورته وایو؟ هغوی ویلي چې موږ حزب، هغوی پر حزبي فعالیت باور نه لري. حزب خو په یو ډیموکراتیک نظام کې فعالیت کوي. یوازې په ډیموکراتیک کې هم نه، مثلا په سوسیالیستي نظامونو کې، په کمونیستي سیسټمونو کې هم احزاب موجود دي، اما هغوی خپل تعریف لري، قانوني دغه لري. طالبان حزب نه دی. طالبان بیخي نه طالب حزب دی، نه القاعده حزب دی. مدني ټولنه هم نه ده. مدني ټولنه عین د احزابو په رقم دغه لري، تشکیلات لري. حتی فعالیت د فعالیت جواز د یو ارګان څخه اخلي. مدني ټولنې هم د عدلیې وزارت څخه جواز اخیستی، احزاب هم د دغه څخه د عدلیې وزارت څخه جواز اخیستی، مګر د دوی د کار ساحه فرق کوي. مدني ټولنه د قدرت دپاره مبارزه نه کوي، د ټولنیزو اصلاحاتو دپاره کار کوي. احزاب د قدرت د لاسته راوړلو دپاره کار کوي. انجو بیا عین تشکیلات لري، انجوګانې نن ګورنمنټ ارګنایزیشنونه دي. په افغانستان کې هغوی بیا جواز د دغه څخه اخیستی، د وزارت اقتصاد څخه اخیستی. او تشکیلات یې عین د مدني ټولنې په رقم وه. مثلا فرهنګي ټولنه وه، فرهنګي ټولنې بیا جواز د وزارت اطلاعات فرهنګ څخه اخیستی. عینا همدغه رقم تشکیلات یې درلوده لکه د مدني ټولنې، مګر د دوی د کاري ساحې فرق کوي. موږ دا نسو ویلی چې اوس مثلا مدني ټولنه نو حزب دی. یو وخت لیوال صاحب سره ما پر بي بي سي کې پر همدې باندې یو ریپورټ جوړوي. لیوال صاحب سره مې پوښتنه وکړله، وایي دا د لیوال صاحب تعریف، یعنې دا ګنګسیت د افغانستان په نخبګانو کې دی. لیوال صاحب ما ته وایي تر څو پورې چې یو حزب واک ته نه وي رسېدلی، هغه فعالیت یې مدني دی او د یو مدني ټولنه ده. نو ما چې قدرت ته ورسېدی، خو په حکومت بدلېږي، نو بیا څنګه حزب پاتې شو؟ کله چې یو حزب واک ته ورسېدی، هغه حکومت تشکیلوي، نو بیا خو حزب نه دی، بیا خو هغه د حقوقي هغه اهلیت فرق کوي، تعریف یې فرق کوي. خیر په هر صورت دا نو د افغانستان دغه شان د افغانستان په خلکو کې د اوله سره موجود دي. نو ما دغه باندې نظر غوښتی وارې مننه وبخښئ. نو مننه. نو رښتیا هم د هغه د مذاکره هغه کمه
چې خلک کنفیوز نه شي دلته څه سیاسي فعالیت روان دی دغه تعریفونه به کوو نو ټوله ورځ خلکو ته ناست یو تعصب ځای دا دی چې موږ په افغانستان کې له اساسي هغه نه ګلاسري مولا نه د تعریف کړی دی کار څه خو دا معنا سړی بیا کار وکړي پرسو د ډاکټر صاحب څکزی سارا نه پیغام زدانر د بکنه وم څوک رښتیا څوک خور ده که کم نارینه د یار څوک سیاست دی نو ما د کوټې هغه مې ولید مال کېدای چې دوی سره بلوچستان په اړه باندې معلومات دي نو تاسې خبرې کوئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب څه شی ډاکټر دې لیکلي دي ډاکټر سایرا سال دی په بلوچستان کې سال دی علیکم السلام خلک څه وایي د بلوچستانو د برید په اړه باندې طبعا خو پاکستان حکومت په ډېر تبلیغات کوي د بلوچستانو په اړه چې دا ترهګر دي او دا ظلم کوي او دا د هغه ده په دې حمله کې د خلکو نه اوس د پاکستان بچې په دې خبر دی چې ترهګر څوک دي او زموږ چې کوم غمخواران دي هغه څوک دي نو دا خو اوس موږ غونډو ته پته ده لکه چې مطلب فوجي هلکاران چې دي هغو حالات دومره خراب کړي دلته اوس درځي اوس غږ سم دی اوس سم دی مخکې هغه وایم فوجي هلکارانو چې دی دلته کې حالات دومره خراب کړي چې دلته ماشوم په دا خبر دی چې دلته دماکه څوک کوي دلته غلط څوک کوي دلته خلک څوک پورته کوي او څوک حقیقت نشي ویلی حقیقت ووایه سبا ته ورکي د بلوچستانو د مبارزې په اړه خلک څه وایي بالخصوص د پښتنو په اړه دې اړه څه تصور موجود دی پښتنو په منځ کې بلوچستانو سره خو بلوچستان خو زموږ ورونه دي زموږ د بلوچستان چې کوم ګیس دی په پنجاب کې استعمالیږي زموږ سره نشته زموږ په سیمو کې زما تعلق چې دی د ژوب نه دی ښه او زه دلته کې کوټه کې پاتې کېږم زه دلته کې د ډاکټرۍ سبق وایم نو زموږ په ژوب کې ګیس نشته په کوټه کې داسې ایریاز دي چې هلته ګیس نشته او په پنجاب په غونډ پنجاب کې ګیس شته نو دا د بلوچانو چې کوم د هغو اسباب دي هغه ولې په بل ځای کې استعمالیږي ولې دوی ته اجازت نشته و بلوچ ته دومره اجازت نشته چې هغه خپل غر وکندي د هغه نه سونا راوباسي یا بل داسې شی راوباسي یا کویله راوباسي ولې اجازت نشته ورته زه خو د بلوچ مطلب ملاتړ کوم زه خو د بلوچ سره ولاړه یم ټول پښتانه ما ته پته ده چې بلوچ پر حق دی خپل حق چاته پرېښی دی خپل سوچ د ټوله دنیا وکړي څوک خپل حق چاته پرېږدي دا ډېره ښه خبره ده پرون دلته یو پښتون راختلی و نو زه لږ وډارېدم د مالا چې نه چې دا د بلوچستانو د پښتنو ترمنځ په یو فتنه باندې دا خبره وانړوي ځکه د پاکستاني سټیټ یو تګلاره دا ده چې قومونو سره جنګوي بالخصوص غیر پنجابي قومونه نو په دې بنیاد مال داسې نه وي چې پښتنو په منځ کې بالخصوص د کوټې پښتنو په منځ کې د بلوچانو په اړه غلط تاثر ایجاد شوی زه په دې خوشحاله شوم ستا چې ښه نظر لرئ د بلوچانو د مبارزې په اړه د دوی د کار په اړه باندې مننه مهرباني دوام ورکړئ پسه کولو چې انسان وایم چې انسان تر پزې راشي چې بله یوه لار نه بیا د هغه نه پس څوک څه کوي یوه بلوچانو او پښتنو ته یوه لار نه ده پرېښې دومره یې تر دې حده پورې خراب کړي زه زما د بابا سره تلمه ملتان ته اوس داسې یو 2 میاشتې مخکې یا 1 میاشت مخته ملتان ته تلو زموږ ګاډۍ 10 ځایه ودروله او په 10 ځایه کې چې دی زما پلار یې 3-4 ځایه کته کوی چې ته کته شه زه د دې ځای تلاشي کوم د دې تلاشي کوم د دې تلاشي کوم د دې تلاشي کوم دا ګاډۍ مطلب تر ملتانه پورې چې دی 5-4 ځایه چې دی مونږ یې کته کړي یو او زموږ ګاډۍ یې چې کړې ده دا په کوم قانون کې دا خبره روا ده او پولیس دي دلته کې د خلکو ریډیانې چپه کوي کله څه کوي کله هغه کوي کله دا وایي که نه وایي چې
دغه طبیب هغه دی چې ورباندې ورغلي، نو دلته موږ ته ډېرې ستونزې دي، دومره ستونزې دي نعوذ بالله چې موږ یې مطلب خبره نشو کولی چې کیس څه په تاڼه پاره چې مطلب تا ته اجازت نشته. ډېرې داسې کیسې دي چې مطلب د شپې څوک یېرېږي، څوک حال وایي، څوک یې نه وایي. نو دا دې موږ حال وایو که نه نور خلک یې نه وایي. بس دا د ژوب مودیو طرفو ته ملایانو طالبان سره څنګه دي پیدا سوي نه دي پیدا سوي ترهګرۍ پیښې هغه طرف ته هم کېږي؟ نه نه دلته کې خو داسې نشته. بس دلته کې چې د خلک د دوی دومره لکه چې د پوجي دغه حکومت دومره په خوله کوي زموږ په دا کلي په ایریاز کې چې هغو ته بد ښکاري نه که د هغو ځمکې لاندې کړي هم هغه څه کولی چې بس چوپ چاپ هغه څه کولی چې بس چوپ چاپ دي. هغو ته دا پته دي دا موږ مسلط دي، دا بې خدایه بل څوک له موږ نشي دی کولی. او دلته کې ډېر خلک چې دي هغه د خپل ځان دپاره اواز نه پورته کوي. او زموږ خلک چې دي مطلب دا زما چې کومه ایریا ده یا زما چې کوم خلک دي هغه دا عثمان کاکړ خو زموږ خپل سړی دی، زه خپله کاکړ یم، نو هغه اواز پورته کولو په پارلیمنټ کې نن چېرته دی؟ یعنې ستاسو هدف دا ده چې پښتانه هم همدومره ټکېدلي لکه بلوڅان؟ نو بیا واو بالکل یو فرق یې نشته. پښتنو کې د بلوڅو د جوین کولو روحیه نشته او هغه یو بل سره مینه لري، خو اوس داسې دي لکه چې په بلوچانو کې داسې کسان دي چې هغه په دغه فوج کې دي یا په پولیس کې دي، نو هغه هم مطلب د هغو دماغونه او ذهنونه دومره بدل دي چې هغه د دوی په حق کې خبره کوي. او په پښتنو کې هم دغسې کسان شته، خو نو د لاس په پنځه ګوتو کې فرق دی. دا چې کوم په موږ باندې مسلط دي دا هم ټول پنجابیان نه دي، دا هم پښتانه او بلوڅان پکې شته، په زراو په تعداد کې پکې شته. هغه زموږ خلاف جنګ کوي. خو بلوڅان خو بیا لږ ښه دي، د خپلو خاینانو په اړه باندې لږ ووکل دي، لږ وایي. او پښتانه خو بیا پښتنو خو بس ټول نریټیو په دې ولاړ دی چې وایي پښتون وي بس حقانیت ته مرختاوتي وایي دا هم پښتانه دي. نو حقانیت چېرته ملا چېرته پښتون و؟ په کومه دوره کې ملا پښتون پاتې سوی دی؟ فضل الرحمن ته مرختاوتي وایي دا هم پښتانه دي. نو دا تر څو پورې دغه د وضاحت نه وي راغلی څوک پښتون دی څوک نه دی که نه، پښتون په سیاسي لحاظ باندې هغه بخښنه غواړم هغه څوک پښتون دی چې پښتنو ګټو ته ژمني، او څوک چې پښتانه ګټې ته نه ژمن د خټې مسله نه ده. نو په خټه باندې خو دا اوس میا وله ټول له پښتنو ډکه ده، نو هغه اوس پښتانه دي نه دي پښتانه؟ نه ملا ته خو پکار دی چې هغه د قرآن او دین چې دی هغه وکړي. ملا سیاست څه به کوي؟ ملا سیاست څه به کوي؟ اوله خبره. او دویمه خبره چې دا مطلب په سیاست کې دوی ما نه پرېږدي، ښه تا نه پرېږدي چې موږ په غوره سطح باندې راشو سیاست وکړو. ملا تا ولې دا ټول پلیټ فارم ته داسې سیده لاره جوړه کړې ده او ته سیده مطلب هغه ځای ته رسیږي چې کوم ته زما سوچ نه رسیږي دې ته وکسه. نو دا خو ته د خدای دپاره نه کوي، دا خو تا بل څوک چې دی مطلب ستا فنډینګ چې دی هغه د بل ځای نه د بار نه کېږي یا د بل ځای نه کېږي. زما هغه ولې نه کېږي؟ ستا هغه ولې نه کېږي؟ ولې زموږ په سوچ کې صفر دی؟ و ملا ته ولې ټولې لارې جوړېږي؟ هغه ولې مطلب چې څه غواړي هغه کولی شي. ملا خو به صرف د دین سره کار و، د قرآن سره به کار و، او خلکو ته به خپل تعلیمات ورښودل او د الله په لاره به یې خبرولو. اوس خو ملا خو جنت هم زما سره دی، دوزخ هم ما سره دی. او ته وایي د بنده پر بنده دا حق دی چې هغه د هغه نه دا پوښتنه وکړي چې تا ماښام ډوډۍ خوړلې که دې نه ده خوړلې. دا حق یې نشته که تا لمونځ کړی دی که نه دی. دا حق خو صرف د الله دی چې موږ نه به دا تپوس کوي چې تا قرآن لوستلی دی که دې نه دی لوستلی. د مسلمان پر مسلمان صرف دا حق دی چې د هغه د ډوډۍ او د وړو او د هغه د کور د بل اسباب چې دی هغه یو ترتیب وکړي. او نن سبا خلک ملایان دي، ملایان څه چلونه کوي؟ ته خپله سوچ وکړه هغه څه وایي. نو خیر اوسې ته به دوزخ له ځې او ته به جنت له ځې. یاره دوزخ خو جنت خو ما ته هم معلوم دی چې زه دوزخ له ځم او که جنت له ځم، نو که په سمه لاره ځم خو جنت له به ځم. او الله خو د نیتو مالک دی، الله خو د دې شیانو نه دی مالک لکه چې دوی موږ ته وایي دا وکړئ هغه وکړه. ډېره زیاته دا ډېر ښه بحث دی. یوه بله پوښتنه درنه د هغه ته ویل په بلوچستان کې درس وایاستئ، د بلوڅو محصلینو سره د بلوڅو اکټیویسټانو دیو سره څه ډول رویه کېږي؟ یعنې هدف دا دی چې هغوی لږ ځانګړي تعقیبېږي، ورپسې پولیس ګرځي. مثلا دغه ډسپیرنس خبره خو ډېره مشهوره ده، خو عام مثلا په هاسټلونو کې د بلوڅو محصلین یا بلوڅ ځوانان
یا مثلا په بازارونو کې بلوچ ځوانان ځورېږي، شکنجه کېږي، ورکېږي، دا خبره څومره عامه ده هلته؟ او بالکل صحیح ده، ولې چې دلته چې دی د بلوچانو حق چې دی بالکل یې نه دی ورکړی، او د بلوچ یې فل نسل کشي کړې ده. نسل کشي مطلب چې هغه د جړ نه د پرې کېدو کوشش کړی دی، په یو وار نه په زر واره. ټیک سو، زمونږ د کور یو ماشوم د سکول نه لږ لیټ شي، زمونږ څه رویه موږ وایو چې زه راغلی وی، موږ منډې پسې وو. د دوی د کورونه سم یو ماشوم څوک غټوي تر 25 کاله پورې، موږ ته څومره خواري او تکلیف ګوري، او د دوی د 25 واخلې تر 40 پورې کسان ورک دي له هره کوره 15 کسان، او دوی ته وایي چې تاسو خاموشه سوي، تاسو سره څه شوي دي، نور بچي به راوړئ، نور دغه به وکړئ. نو د دوی ته دا خبره کېږي بالکل یې د بلوچ نسل کشي کړې ده. په هاسټلانو کې بلوچ ته مسله ده، وایي ته دهشتګرد یې، په سکول کې هغو ته مسله ده، هر ځای بلوچستان دپاره چې دی مطلب کډیان ښکلي دي. له 25,000 تر 40,000 پورې ورک دي. ډېر، تر دې هم بیخي ډېر. ډېره زیاته مننه. د نور دوستان ته به هر کله راسئ زموږ بحثونو ته، دلته نورې خویندې هم شته دي، او دا ډېره ښه خبره ده چې خویندې په بحثونو کې برخه راسره واخلي، ځکه یو خو ټولنې وجود پرې باندې بشپړېږي، بل د پښتنو باندې دا تور دی چې وایي دوی د تور سرو قدر نه کوي، د خپلو خویندو میندو عزت نه کوي. نو هغه ملایانو بدبختانو دغه بدي موږ ټولو ته راوړې ده. لږ تر لږه موږ خو دلته اثبات کړو چې موږ یې قدر هم کوو، خبرو ته یې غوږ هم نیسو، او دا اوس په ډېرو زیاتو دوستانو کې بالخصوص دغه کومه تبصره چې تاسو په ملایانو باندې وکړه، دا ډېره ښه تبصره وه. واقعیت دا دی دغه رقم ډېر نارینه ملګري، لوستي هوښیار ملګري دغسې نشي غږېدی په دغه خبره، په دغې موضوع مشخصا ده د لمانځه ډوډۍ خبره چې ده مثال چې دې ورکړی. نو ویاړو چې باندې موږ ته ویاړ یاستئ، هر کله راسئ، بس موږ درته خوشحاله کېږو. نور دوستانو ته په نوبت ورسو، بیا که تاسو جی مننه. بالکل خدایم په عزت لره. ثاقب صاحب ته ولې غلی ناست یې؟ ثاقب صاحب سلامونه دې ورسېږي فرار صاحب، تاسو ته د لایف ټولو ګډونوالو ته او دوستانو ته. زه خو د دې دپاره غلی ناست وم چې دغه مخکې انګار صاحب غږېده، له انګار صاحب نه وروسته ډاکټر سارا د فکر کومه، نو د دې نوبت شو، ما ته لا نوبت نه و را رسېدلی، نو نوبت ته باید په تمه وای. د موضوع اړوند فکر کومه، زه خو به لومړی دا ووایم چې بلوچ بېلتونپالو یا بیلې 50 وهلې ده، او ښکارې داسې چې غبرګې سینچرۍ به ووهي او ناټ آوټ هم شاید پات شي. خبره دا ده کرار صاحب، زه به له تاسو پوښتنه وکوم، د پاکستان فوج په عملیاتو کې د همدغه کسانو، د همدغه فوجیانو د ژغورلو خبره کوي چې موږ یې ژغورو، د ژغورلو دپاره یې عملیات روان دي، او بلوچ بېلتونپالو 48 ساعته وخت ورته ورکړی دی چې زموږ سیاسي بندیان پرته له کوم قید او شرط آزاد کړئ. فوجیانو د بلوچ بېلتونپالو هغه خبره اورېدلې خو منلې نه ده، مګر د دوی د دې خبرې په جواب کې بلوچستان ته 200 تابوتونه لیږلي دي. له دغو تابوتونو څخه خو زما اټکل دا دی چې دا ثابت چې فوجیان د ژغورلو هڅه نه کوي او په کیسه کې هم نه دي، او دا کسان چې له دوی سره دي دا یې له مخکې مړه بللي دي، او داس هم ویل کېږي چې د دې اکثریت غړي دغه نیول شوي کسان چې دي اکثریت پښتانه دي، ځکه دا ریلګاډی چې و له بلوچستان څخه پېښور ته روان و، او په پېښور کې نو طبیعي ده چې اکثریت پښتانه دي. نو د پښتنو حیثیت د پاکستان په فوج کې بیخي داسې ښکاري لکه ډېر په ټیټه کچه وي، که دا فوجیان سندیان وی یا پنجابیان وی، سندیان هم نه که پنجابیان وی، د پنجاب مربوط وی، ممکن دوی د بلوچ سره مذاکرات کړي وی، خو دا چې اکثریت پښتانه دي له بلوچانو سره مذاکرات نه کوي. دلته تاسې د پاکستان په فوج کې دننه د پښتنو فوجیانو د پښتون د وجود که پر دې راته وغږېږئ، د پښتون څومره عزت دی پکې، څومره قدر دی پکې، څنګه حیثیت یې دی، پر دې راته که بحث وکړئ. دا خو په هغه کې خلکو ته معلومه ده، په البته کومه وخت چې موږ پاکستان کې اوسېدلو اکثره د
پښتنو دوستانو سره چې په غږېدو زموږ خپل یو پروفیسر په دې باندې یو ساعت راته غږېدلی و چې د پاکستان په فوج کې د پښتنو څه وضعیت دی. دا ډېر له پخوا دا خو د 9/11 نه وروسته حالات بیا لا ډېر خراب شوي دي. په فوج کې بې اعتمادي زیاته شوې ده، پښتنو په مقابل کې حساسیت زیات شوی دی، په پښتنو باندې شکونه او شبهات زیات شوي. پنجابي فاشیزم ډېر زور اخیستی دی دې نه وروسته. زه د هغې نه مخکې خبره درته کوم چې په هغه وخت کې له پخوا نه د په پاکستان په فوج کې د پښتنو سره د تبعیض خبره کېده، او یوازې تبعیض نه بلکې دغه د هر ارګنایزیشن یو کلچر د پاکستان د فوج د ارګنایزیشن هغه کلچر داسې جوړ دی چې د پښتنو روحیات د هغې سره سر نه خوري. په هغې کې چې مثلا د ترفیعاتو لپاره کم سیستم حاکم دی، په هغې کې انسان ډېر تذلیلیږي، کرپشن دی پکې، او ډېر بد انواع د کرپشن د پاکستان په فوج کې موجود دي، اخلاقي ستونزې د پاکستان په فوج کې موجودې دي، او پښتون طبیعتا هم د پاکستان په فوج کې دې ته جوړ نه و. مثلا هلته د معدون یو څوک چې تا تر لاس لاندې د دې توهین او تحقیر دا ډېر عادي مسله ده. دا خو د برطانیانو یو غلام قطاعت ول، هغوی خپل کوډ اف کانډکټ په دې فوج کې پرېښی دی، او د هغه کوډ اف کانډکټ په اساس باندې یو موفق کولی شي خپل معدون وډبوي، سپکې کړي، توهین یې کړي، تحقیر یې کړي. یو څوک چې ځان ته سولجر وایي هغه به بس سولجر غوندې ولاړي، او دا پوښتنه به نه کوي چې ته ما ولې سپکوې، ته مثلا قانون مطابق چلند ولې نه کوې. نو دغه ټوله رویه د پاکستان د فوج چې ده په سپکاوي، په توهین، په توبیخ، په د یو انسان په تحقیر باندې ولاړه ده. او پښتون په دې اعتبار هم اکثره وخت وایي پښتون ډېر ښه وي، په پرفارمنس کې ښه وي، نښه ښه ولي، ورزش او بدني توان یې ښه وي. په فوج کې خو دا خبرې ډېر مهمې دي، خو وایي په یو شي باندې چې هر وخت پښتانه د طرفې نه پاتې کېږي او اکثره وخت سزاګانې ورکول کېږي، هغه د ډس اوبیډینس ده. چې پښتون که چېرته مثلا یو څوک یو ښکنځله ورته وکړي، سبا ته یې خپل سینر یې درته ډبولی. نو په دې رقم د پښتنو لپاره مخکې د پاکستان فوج مناسب ځای نه و. نو اوس په زه بښنه غواړم، زه لږ ناروغ یم. د هغه نه راوروسته دا مشکل نور هم زیات شوی د 9/11 نه وروسته، خو پښتانه ډېر پروفایل شول د ترهګرو په نامه، دا ستونزه نور هم پکې زیاته شوې ده. نو اوس دا ستونزه لا زیاته ده، او د هغه مسله کې د چېرته فوجیان وژل کېږي، اکثره اولو خبره خو دا ده چې د جنګ اولو کرښو ته اکثره فوجیان پښتانه لیږل کېږي. دا که د کارګل جګړه وه ټول پښتانه لیږل شوي وو، او بیا یې مړي هلته پاتې سول، مړي له هندوانو ونه غوښتل. دا که مثلا د قبایلو کې په سوات کې جنګونه وو، په دې ته به یې پښتانه لیږل، هغوی به یې مخامخ کول. او په بلوچستان کې هم د بلوڅو سره زه غږېدلی یم، اکثره دا خبره کوي چې موږ خو پښتنو سره مینه لرو، خپل تنه وجود یې ګڼو. خو د پاکستان سټیټ د هغه تګلاره راخیستې ده چې هلته ټول پښتانه رالیږي، او پښتنو کې خو نو موږ تاسې د خپلو کې یو سره د دلګانو، د دوسانو، د چاپلوسانو کمای نشته دی متاسفانه. او څوک چې پاکستان په فوج کې هایر کېږي، خو د هغې خو بیا نور فلټرینګ هم کېږي. واضح خبره ده چې په تاسې کې تر ټولو ډېر دله دی، یو ذلیل بې عزت نفسه شخص دی، هغه به دوی هایر کوي. نو هغه بیا هلته ظلمونه کوي، په بلوچستانو کې ظلمونه کوي. او دا کار خو د پاکستان فوج په دې خاطر هم کوي چې اصلا د پاکستان د حکومت پالیسي د پخوا نه دغه د قومونو جنګول او یو په بل باندې بې اعتماده کول، بالخصوص په بلوچستان کې د پښتنو د قومونو ترمنځ هم جنجالونه دي، د خیلونو ترمنځ یا څکزو، د نورزو ترمنځ یا څکزو، د خپلو پښو ترمنځ، خلاصه ټول قومونه یو له بل سره اچولي دي. او بیا یې پښتانه او بلوڅ هم سره کوشش کوي دوی هم سره په جنجال واچوي، هزاره او پښتانه، خلاصه ټول یې سره نوکه ورۍ کړي دي. نو دا د پاکستان د فوج تګلاره ده، او دې په بنیاد هم کېدای شي دوی په دې سیمو کې هم پښتانه ډېر د همدې لپاره ډپلای کړي چې هلته یې د بلوچو سره مخامخ کړي. اوس نو کله دې سیمې پېښور ته جنازې ځي، نو هلته خو دوی دغه خبره ورته کوي چې دا بلوچانو وژلي ستاسو زامن. او هدف دا دی چې
د تاسو کومې نقطې ته پام کړی دا واقعا غور د وړ نقطه ده او په دې کې باید پښتانه لوستي پښتانه او هوښیار پښتانه دوی راپاڅېږي دا خبره وکړي میدان ته میډیا ته یې راوباسي چې ولې زموږ زامن په خپلو په داسې حال کې چې پښتانه او بلوچان په دې سیمه کې په تاریخي لحاظ په فرهنګي لحاظ په هر اعتبار تر ټولو نږدې خلک دي. دوی یو ډول پرون د انګار صاحب خبر ناچرل الایز دي، دوی طبیعي یو خو سیمې سره ګډې دي بل کلتور ډېر زیات سره نږدې دی. یعنې د دوی د موسیقي نه رانیولې تر رقصونو پورې تر د میلمه پالنې تر کوډه پورې. قرار صاحب په ډېرې بخښنې سره قرار صاحب دلته یو بل بحث هم را شته دی. د وزیرستان کې ډېری وخت چې عملیات به یې کول پښتانه او فوجیان به شریک ول، یا پښتانه او پنجابیان. هغه پښتانه به ول چې یا به په پېښور کې کور و یا به په سوات کې کور و، بیا به بیخي د اسلام آباد خواته او پنجاب خواته به اوسېدل. پنجابیان هم همدغسې ول. کله به چې دغه پنجابیان په رخصتیو تلل دوی اجازه درلوده چې له ځانه سره وسله منتقله کړي، تر کوره پورې له ځان سره وسله ویسي. خو کله به چې پښتانه تلل پښتانه اجازه نه درلوده چې له ځانه سره وسله ویسي. هغه به یوازې بس خپل شخصي لباس به یې اغوسته پرته له وسلې به وته او په لاره کې به بیا دا هم د طالبان یا د ټي ټي پي والا او چا دې په ښکار کېده. دا که زه په دې باوري یم چې که چېرته له بلوچستان څخه هم پنجابي پوځیان ځي نو سلا به ولري. خو دا چې پښتانه پوځیان په دومره ډېر شمېر په یوه اورګاډي کې روان ول، لومړی خو دلته سوال را پیدا کېږي دومره ډېر شمېر یې ولې په یوه اورګاډي کې لېږل، ولې دومره ډېر شمېر فوجیان خلیصله کړي دي، ولې له دغه اورګاډي سره چې 300 فوجیان پکې دي له دغه اورګاډي سره یې داسې یو مسلح ځواک ونه لېږه. دا تاسو داسې نه بولئ چې دا به د پاکستان د فوج پلان وي، د پلان په اساس دا کار نه وي شوی، ځکه دوی خو پر دې پوهېږي چې بلوچستان برید کوي، چې داسې موقع ترلاسه کړي بلوچستان برید کوي، نو په لوی لاس دوی نه دي ورته خلیصله کړي د دې د خاطره چې بلوچستان او پښتانه ټکر یې رامنځته شي. دلته یو بل غلط فهمي ایجاد نه شي چې ځینې خلک اوس دا سوچ ونه کړي دا خبر زموږ داسې تعبیر نه کړي چې ګویا کې بلوچستانو حمله چې ده هغه د پاکستان د فوج پلان ده، چې د هغوی د مبارزې په اړه باندې غلط هغه را پیدا نه تاثرات. ما دا پکې وویل چې که چېرته پاکستان فوج پر دې پوهېږي چې بلوچستان دا ډول موقع له لاسه نه ورکوي. بالکل نه، دا خبره خو بالکل ستاسو صحیح ده. بالکل دا احتمال لري چې دوی قصدن غوښتي چې هلته د پښتنو سره یوه لانجه را جوړه کړي. البته ما ته ډېره هغه نه ښکارېږي ډېره او دا خبره بالکل صحیح ده چې دومره مقدار پښتانه یې لېږل دومره تعداد پښتانه، دا ستاسو خبره دغه مسایل ټول د پیشبیني وړ ول، پریډکټیبل ول چې دوی باندې که چېرته حمله کېږي یا دوی دا د دوی په اړه بې اعتنایي په دې کې شک نشته شوې ده. او د پښتنو په اړه د پاکستان پوځ اعتنا نه لري، نه تر یعنې دې نه مخکې د همدې فوجیانو دوی خپل فوجیانو د دوی په زامنو باندې په پېښور کې حمله وکړه. تاسې دې لپاره یعنې خپل هغه پښتون چې له دوی سره په فوج کې دی هغه هم بیرته د اسکیپ ګوټ کوي، د خپلو اهدافو قرباني کوي، د هغوی اولادونه حتی د خپلو اهدافو قرباني کوي. تر اوسه پورې د آرمي سکول د پېښور د آرمي سکول هغه مسله نه ده حل شوې. تر اوسه پورې د هغه والدینو ادعاوې موجودې دي چې دا کار چې دی خپله د پاکستان فوج کړی دی او هغه د پاکستان د فوجیانو زمن و، یعنې د هغو پښتنو اولادونه اوس په فوج کې کار کوو. دا خصاص خبره بیخي صحیح ده چې پښتون هلته یوازې آلي استعمالیږي، وسیلوي استعمالیږي په دې ټوله قضیه کې. او دا د خبر سره زه بالکل موافق یم. البته نور دوستان که په دې اړه باندې خپله تجربه وایي هم چې په پاکستان کې څه ډول پښتون هرې بلا ته مخامخ کېږي او د پاکستان ټولې جګړې په پښتنو وکړې، د افغانستان جګړه د پاکستان لپاره په پښتانه وکړه، د هندوستان جګړې په پښتنو وکړې. یعنې دا اوس په هندوستان کې د پاکستان په اړه باندې عام هندوستانیان دا فکر کوي چې دا پټانان دي، یعنې د پاکستانیان ټول په هغه ورته ښکارېږي، عام هندوستانیان درته فکر کوي چې دا ټول پاکستان یعنې پټان. کشمیر کې په عین شکل باندې دې خلکو دومره د زموږ خلک له نورو خلکو سره په لانجو اچولي دي
چې ما ته په روز کال یو چا یو کشمیري نجلۍ سره غوښتل واده وکړي، نو زموږ ستاسې یو پښتون و، هغه د کشمیري نجلۍ کورنۍ څخه خبر شوی وه په کشمیر کې. هغوی وایي ډېر هغه و چې دا به خدای خبر قاتلان وي، وحشیان به وي، دا به څه رقم خلک وي وارخطا ول. او دا حالت کې موږ تاسې ډېر ښاري ګل حالت دی، ډېر په یو هغه زوی دی منصبدار زوی د مطلب ښه د عصري کورنۍ هلک ته ښه کول ایجوکیټډ وړکی دی. خبره مې تر دې درته کوله چې پښتنو برانډینګ دغه شوی دی په دا ټوله سیمه کې. د تاجک سره یې ته په جنګ اچولی، د ازبک سره ته په جنګ اچولی، د هزار سره ته په جنګ اچولی، د هندو سره ته په جنګ اچولی، د کشمیري سره ته په جنجال اچولی، د بلوچ سره ته په جنجال اچولی. او د موږ ټوله توره دا ده چې پنجاب مو ساتلی، د پنجاب ریوند مو ساتلی، د پنجاب مدرسې مو ساتلی دي، او د پنجاب د ساتنې لپاره هلته خو جهادونه کوو چې کوو. ته باور په خدای وکړه، نن ما په فیسبوک باندې د بلوچستانو په ملاتړ هم نه و، فقط یو فکټ مې لیکلی، تاریخي فکټ مې لیکلی دی د بلوچستانو په هننګه باندې. لاندې د هغه د ملایانو د مدرسو خلک راغلي دي، دا اوس چې د بلوچستانو مقابل کې عملا دوی سنګر نیسي. ما یو روایت راخیستی دی حضرت عمر رضی الله عنه په البدایه و نهایه کې، د هغه د یو مخبر راپور دی چې حضرت عمر رضی الله عنه ته یې ورکوي چې په بلوچستان کې موږ څنګه حالات سره مخامخ یو. هغه وخت کې هغه سړی وایي چې دا ځمکه ډېره یعنې شکایت د بلوچستان د اقلیم نه ډېر شکایت کوي چې دلته اوبه نسته، مثلا خرما یې بدخونده دي، ګرمي ډېره بده ده، او دښتې غټې دي، او اراضي ټرین چې دی هغه نامساعد دی. دا خبرې ورته کوي. دا خبرې ما کړي. لاندې یو راغلی راته ویلي چې دا روایت دي دروغ لیکلی، دا خو ضعیف حدیث ده. بل راغلی وروره مسلمانانو ترمنځ تفریقې ته خوشحاله، بل راغلی. یعنې هدف دا دی چې څومره پښتانه دغو پنجابیانو ته لګیا دي، پنجابیان ولاکه لګیا دي. پنجابیان قرار سي یوازې د پښتنو خبره نه، که دا ډول یو پښتون او پر دې بحث وکړي چې په کوزه پښتونخوا او په بره پښتونخوا او په جنوبي پښتونخوا په عموم کې چېرته هم چې پښتون میشت دی، ستاسې په اند د دغه پراجیکټونو او د دغه کړنو له امله ستاسو له دغه خبرو څخه دا څرګنده شوه چې پښتون تذلیل دی. د پښتون په دغه ضلالت کې مولا او طالب څومره رول لوبولی دی؟ خو مسله دا ده چې پښتانه سټیرینګ خو یا د پیر په لاس کې دی، یا د مولا په لاس کې دی، یا د ملک په لاس کې دی، او دا درې واړه د مغولو له وخته دوی کنټرول کړي دي. نو دا ستاسو خبره صحیح ده. په پښتنو کې لوستی قشر کمزوری دی، او چې روشن فکر طبقه ده هغه دوی پکې بدناموي، منزوي کوي، بې ارزښته کوي. دوی مثلا دغه د ملا په وسیله یې داسې ذهنیت په عامو خلکو کې را جوړ کړی ده چې یو سړی لږ داسې کلین شیو یې کړی، لږ یې داسې څېره نورو خلکو بدله یي، په هغه باندې خلک په خبره باندې خلک باور نه کوي. د هغه کرکټر اساسینیټ شوی دی. لوستي خلک، روشن فکره خلک هغه یا تکفیر کړی شوي یا تفسیق کړی شوي دي، یعنې فاسقان کړی شوي دي. نو میدان ورخالي دی دغو درېیو اکټرانو ته، ملکان دي، کرپټ ملکان دي. هغه خو اوس دومره زور ملکانو کې نشته، خو بیا هم او بل هغه کوم لوستی قشر چې را جوړ کړی هغه بیا هغه خپلې بیروکراسي برخه کړی دی. د مطالعه پاکستان نسل دی، هغه بیا هغه رقم بې شعوره کړی شوی دی. نو خبره دا ده ورور، پښتانه دې حالت ته یو ډېر دقیق سوشل انجینیرنګ په نتیجه کې راوستل شوي دي. دغه حالت ته په دې حالت کې واقع کړی شوي دي. پښتون د داسې یو تاریخي توطیې ښکار دی چې له دغه حالته یې پښتانه راوتل به بیرته د پښتانه لپاره ډېر لوی شاهکار وي. یعنې که پښتون له دغې پروژې راوځي ژوندی، او انشاءالله راوځي به، ملت ته انسانان د انساني کتله ده، خامخا باید سروایول لپاره سټرګل کوي. که چېرته قرار صاحب که بلوچستان خپلواکي اخلي، دا د پښتون لپاره به یو فرصت نشي کېدلی چې له دغه ناورین څخه ځان راوباسي؟ دا خو په دې کې شک نشته. اول خو د افغانستان لپاره ډېر لوی فرصت دی، ځکه موږ تاسې په هغې سیمه کې تر ټولو غټه ستونزه زموږ دا ده چې موږ سیف هیون نه لرو، یعنې دغه نه لرو.
موږ تاسې د پښې ځای نه لرو. په هغې سیمه کې زموږ هېڅ هېواد هم زموږ ملګری نه دی، د افغانانو ملګری نه دی. نو دا امکان لري داسې یو جغرافیه خدای رامنځته کړي. اول خو دا ده چې په سیاسي لحاظ باندې زموږ ستاسې یو ملګری هېواد رامنځته شي، او دا کار ځکه کېږي چې بلوچان په دې پوهېږي چې په کابل باندې د پنجابیانو حکومت ته. نو بلوچستانو سټیټ چې څنګه جوړ شي، په هغه ورځ باندې واضح خبره ده چې دوی د کابل سره روابط په همدې خراب دي. او بلوچستانو څه وخت مخکې اخطارونه هم ورکړل طالبانو ته. د هغه نه وروسته طالبانو راویلې ګزاره حالې شوله. کله چې طالبانو د بلوچستانو مهاجرین پاکستان ته وسپارل او په یو څو مواردو کې ورباندې حملې وشوې، هغوی بیا اخطارونه ورکړل چې که دا کیسې زموږ سره کېږي بیا موږ دلته تاسې نه پرېږدو. او دوی خو ټول ایمان او غیرت هماغه په هغه کې دی، په پاکستان کې دی. نو تر یو حده پورې خو ځانونه کنټرول کړل. په راتلونکي کې مې هدف دا شی دی چې که د بلوچ سټیټ رامنځته کېږي، اوله خبره خو دا ده چې د افغانستان د ازادېدلو یو چانس پیدا کېږي. او دا بیا د ټولو پښتنو لپاره مهمه خبره ده، ځکه چې پښتنو نجات له کابله کې راتلی شي، له بل ځایه د پښتانه نجات مشکله ده. سره له دې چې پښتنو یو غټه کپاسټي په لره پښتونخوا کې شته، موجوده ده، لیکن هغوی ټول په همدې باندې متفق دي چې تر پورې کابل بیرته راخپل نه شي، دلته تحول نه شي راتلی. نو کابل له بلوچستان ازادېدی شي او د پښتنو لپاره د کابل ازادي ضرور ده. زما په نظر یو خو په دې اعتبار دومره دا ده چې وروسته بیا دا موږ په لینډ لاکډ یو غټ ستونزه د افغانستان دا ده، موږ په وچه کې ایسار یو او د بلوچستانو سره د رابطې له امله موږ بحر ته لاره پیدا کولی شو. د هغوی سره موږ یو نوی تعامل کولی شو، ځکه چې بلوچ سټیټ چې راځي خو زموږ سره یې ډېرې زیاتې مسلې دي مثلا. نو د هغې په مقابل کې موږ کولی شو د مسلو د حل په نتیجه، یعنې په هغې کې بحر ته وبخښئ قرار صاحب، که چېرته بلوچ سټیټ رامنځته کېږي خو جنوبي پښتونخوا هم د بلوچستان برخه ده، د دې تر څنګ هغلته هزاراګان هم شته دی. دا خلک به بیرته خپلو هغه سیمو ته چې د دوی د سټیټونو دغه بلل کېږي، لکه دغه چې رامنځته شو د پاکستان او د هند ترمنځ د کوچ د کډوالۍ دغه شو، دې خوا مسلمانان به دې خوا ته راتلل، هندوان به هغه خوا ته تلل. داسې به وشي چې د بلوچستان له صوبې څخه به پښتانه ځي کوزي پښتونخوا ته، هزاراګان به هم یا د افغانستان خوا ته یا خوا ته دې برخو ته به ځي، که بلوچستان او د بلوچستان ټول خلک به د دې سټیټ برخه وي. نه، یو خو به په دې اړه د ډاکټر صاحب سایره کېدای شي دوی معلومات لږ ډېر ولري. زه چې بلوچانو سره غږېدلی یم، اکثره د بلوچو دوستانو سره، هغوی ډېر ښه هغه لري، دې برخه کې ښه نیت لري. هغه وایي چې وروره بلوچستان کې د پښتنو او د بلوچو سیمې سره مکس نه دي. بلوچستان کې سیمې معلومې دي چې دلته پښتانه اوسېږي او دلته بلوچ اوسېږي. نو په دې کې دغه جنجال د دې د ځمکې د کشمکش ستونزه ډېره نه ده، احتمال یې دومره ډېر نه دی. هغه وایي چې موږ پښتنو ته حق ورکوو چې کله موږ سره راځي او که هر طرف ته ځي. او واضح خبره چې کله پاکستان ډسنټګریټ کېږي، خو بیا خو پښتنو کې به هم خدای مهربانه ده، دغومره یو تریخه به پکې را پیدا شي، که څه هم تمه ډېره نه ورته کېږي، خو کېدای شي په هغه صورت کې پښتانه هم لږ ځان وخوځوي. هدف مې دا شی دی چې بلوچو له طرفه زه چې څومره خبر یم، هغه حسن نیت موجود دی. هغه وایي چې پښتنو سیمې ته موږ کومه سترګې نه دي خړې کړي، نه غواړو چې پښتنو سیمې لاندې کړو او نه ضرورت ورته لرو. ما دا سوال وکړ چې دغه خلکو ته لږ وضاحت وشي، یعنې هغه وخت چې بلوچستان بیل سټیټ و، پښتانه یې برخه نه ول، دا د جنوبي پښتونخوا زما د معلوماتو په اساس دا خلک یې برخه نه ول، هغه بیله جغرافیه وه. دا خو یعنې د کوټه او د شاوخوا سیمې نه پوهېږم. ډاکټر صاحب تاسې معلومات کې ورکړئ کېدای شي. جی دا سوال د یو ځل بیا راته ریپیټ کړي. خبره دا ده چې بلوچان او پښتانه به بیا څه رقم دا جغرافیه سره تقسیموي، که چېرته دا خبره ډسنټګریشن ته ځي. داسې و چې که چېرته بلوچان ازادي اخلي، خپلواکي اخلي، له پاکستان څخه بیلیږي،
نو په هغه صورت کې دا بلوچستان خو چې دی بلوچستان صوبه دی کې خو جنوبي پښتونخوا هم شته دی کې هزارهګان هم شته دا به ټول یو ځای سره ځي که بلوچستان به یو بیل جغرافیه وي بیل سټیټ پښتانه به پرېښودل کېږي او بلوچستان به هاخوا ځي بیخي نه اوس چې ودې ته وکسې نو د پاکستان چې کوم پښتانه دي زموږ چې کومې سیمې دي اوس لکه په بلوچستان کې چې د کوټې نه ووځې دا ټول د پښتنو سیمې دي بلوچان دومره زیات نه دي چې مطلب د پښتنو په ځایو کې هم مطلب ژوند وکړي هغه هلته کې زندګي نشي کولی بلوچ چې دی ډېر زیات چې دی مطلب په کوټه کې آباد دی مستونګ مطلب بیا هغې خواته چې ځي آباد دی او زمونږ علاقې لکه چې د کوچلاغ نه چې تیر شي خانوزۍ کان او مسلم باغ قلعه سیفلا لورلایي ژوب دا ټول د پښتنو علاقې دي نو هغو د دوی سره یوه ستونزه هم نشته لکه چې دلته چې دی مطلب که بلوڅ او پښتانه سره یو ځای شي هغه پښتانه چې دی مطلب ځان ته هغه وایي چې موږ ته دې څوک څه نه وایي دوی چاته څه نه وایي نه پښتون بیا چاته څه وایي نه بلوچ چاته څه وایي نو د پښتنو دپاره دومره علاقې دي هغه بیا ولې د بلوچ پر حق باندې ډاکه وایي اوس خو د بلوچانو حق تلفي شوې ده د هغو چې کوم اساسي دي هغه غلط استعمال شوي دي د هغو نه یې حق په زور اخیستلی دی بلوچ خپل ځان ته حق غواړي هغه د پښتون سره یو کار نشته هغه د پښتون عزت کوي دا کله چې په افیسانو ته ورشو په افیس کې چې په کوم پښتانه یي هغه چې کوم افیسران دي هغه داسې ناسې لکه چې ته وایي چې دا ګرد افیس دی د ګورنمنټ مزدور نه دی بلکې دی دا ګورنمنټ چې دی هغه د مزدور دی په دا شانتې په دغه کې مطلب په غرور په تکبر کې داسې بلوچستانو کې بیا دا شی نشته چې ته ورشې د یو شي تپوس ترېنه کوي که یې ځوان یي که یې جینۍ یي که یې سړی ټول تا سره منډې ترنډې وایي بلوچ د پښتون سره کار نسته هغه چې دی بیا به هم پښتون ته عزت ورکوي ډیره مننه ډاکټر صاحب ګورودان د نورو دوستانو ته به هم نوبت ورکو قرار صاحب ستاسو په خوښه د نور دوستان هم نه پرېږدم څوک نه دي لګېدلي بالکل نو څوک نه دي لګېدلي مسلم هم فکر کوم پاتې دی انجیل هم پاتې ده دا لوی لوپر هم پاتې دی لوی لوپر څه خطرناک نوم دی لوی لوپر شنواره صاحب پاتې دی وعلیکم السلام سلام علیکم نه پوهېږم چې د چا نمبر ونه نیسم ثاقب صاحب چې زه وغږېږم او که د بل چا دغه لوی د خو ځان ته لوفر لیکلي ما ته چا په ریفرنس راوښود وایي دا دروغې د سره معلومات دي لوی لوفر زه باوري یم او ما ته پته ده دا تر ملا صاحب ډېر ښه سړی دی لوی لوفر به واورو خپل کس دی دی به دا خلک د موږ داسې په پښتنو کې ځینې نومونه په بد نومو باندې یاد شوي دي که هغه هنرمند ده که مثلا ناهي ده که اشپه ده یا لوفر به زموږ په کلي کې به لوفر مقصد هلکانو که د بل دینه به کوم چا زموږ په کلي کې بېلاري کوله لوفران به مخنیوی کوو همدغه ته لوفر ویلی چې اوس نوم بدنام شوی او زه راپر یم هغه څه چې تاسو وایي زه د شعر په ډول په رب کې وایم کېدای شي اورېدلی به مو وي چې پنجابیان کې ایرانیان دي موږ تړلي په ریسپان دي دغسې ده نو بخۍ دې ما زه یو دقیقه بعد راځم او بل څوک دې خبر یو کړي ما لږ ستونزه لري سمه ده پس مننه بس رابطې سره را جوړ کړه نو شنواره صاحب سلام علیکم جناب قرار صاحب ثاقب صاحب او ټول دوستان او عزیزانو ته سلامونه او احترامات زه لږ وضاحت ورکړم ثاقب صاحب دا تاسو یو پوښتنه وکړه چې زموږ بحث نه دا بلوچان ورنه خفه نه شي دغه د بیلې باره کې چې تاسو پوښتنه وکړه دوی خو دا فوجیان په کاروان کې ځکه نه دي لیږلي چې دوی یېرېده که نه چې کاروان ته مخه نیول کېږي او بم هم پې پټاویږي که نه نو احتیاط دپاره یې په ریلګاډي کې اورګاډي کې لیږلي دي او دا اورګاډی داسې دی چې دا سرویلنس کېږي پاس ما خیال دی د آرمي هلیکوپټرې دي خو دوی داسې پلان ورته نیولی دغه ټیران چې دی علاقه چې ده دا ډېره خطرناکه علاقه ده ټونلونه دي ورکې او دا کوم ټونل کې چې ورته پلان نیولی دی نو دې ټونل کې دا ریلګاډی بند کړی دی او په څه چل یې ودرولی دی نو پاس هم هغو بیا عملیات نه شو کولی ورباندې ځکه راګیر شوي دي نو
چې بل فکر ته خلک وانخلي چې دا د پاکستان د فوج کار دی، مطلب دوی ښه کاروایی کړې ده د سرمچارانو بلوچانو. زما سوال د قرار صاحب نه دا و چې دغه بلوچان چې دي اوس دوی خپلې ګټې د غټو قدرتونو سره همغږي کړي دي که نه. مثال نن که تاسو هغه کمانډر د بلوچانو اورېدلی، هغه په صافو الفاظو باندې چین ته خبرداري ورکړه که نه، داسې یو رقم ښکاري چې دوی سره د غټو قدرتونو ملاتړ شته، کیدای شي د امریکا ملاتړ وي، خامخا د چا ملاتړ خو به ورسره وي، دا وسله او پیسې او د اپریشن ته دغه فنډ او دا شی کوم ځای نه دوی پیدا کوي که نه، د دوی خپل ریسورس هم لاس کې نشته دی. نو دې پلو ته چې بیا موږ راشو همداسې په پښتونخوا کې که نه، نو چین ځکه چین په دغه بلوچستان کې جنگ نه غواړي، هلته د ګوادر پروجیکټ دی، همداسې په پښتونخوا کې د سیپاک پروجیکټ دی، دوی غواړي چې د عملي کړي که نه. دلته دوی امن غواړي، جنگ نه غواړي، خو امریکا غواړي چې د دې پروژو مخه ونیسي. نو دا ټي ټي پی چې دا البته دا زما نظر دی که نه، دوی خپلې ګټې د دوی سره همغږي کړي دي، دا ځای نه امنه کړی دی. بیا بل طرف ته پی ټي ایم د دغه چغوي، د امن چغوي که نه، چې هغه د امریکې د ګټو سره همغږي نه دي. نو زما سوال دا دی چې تاسو ولې یو طرف ته بلوچستان سپورټ کوئ BLA که نه، او بل طرف ته بیا ټي ټي پی مخالفت کوئ او د پی ټي ایم موږ دغه کوو که نه، ورسره ملاتړ یو، او په دې باندې هم پوهېږو چې پی ټي ایم تر څو پورې ملاتړ پیدا نه کړي یا غټو قدرتونو سره خپله دغه مبارزه یا اهداف دغه نه کړي، همغږي نه کړي، دوی خپل ګول ته نشي رسیدی که نه. دلته یو رقم تضاد غوندې موجود دی. بله خبره پوښتنه دا وه چې قرار صاحب اکثره دا پوښتنه کوي چې بعضې پښتانه نفي کوي، دا صحیح ده چې هغوی غداران دي، د قوم سره نه دي ودرېدلي، د قوم خلاف. خو که تاریخ موږ وګورو، د پیر روښان د رانیولې همداسې خوشحال خان پورې او بیا وروسته پښتنو مشرانو پورې همیش د پیر روښان خلاف هم یو دغسې یو پښتانه دغه دښمنانو پښتانه استعمال کړي. د پیر روښان خلاف زما خیال د یوسفزیان راپاڅولي او خوشحال خټک خو چې خپل زوی ورپسې راپاڅولی و، همداسې وروسته هم راشي تاریخ ته. نو که موږ د تاریخ ته وګورو، تاریخ نه زده کړه وکړو که نه، لکه زه وایم چې دغه پښتین صاحب ښه روان دی، هغه ملا ته م ورځي، فضل الرحمن ته م ورځي، وکوړي ته م ورځي، ځکه نه کېږي که نه. که ته دوی مخالف کې خو همدغه خلک سبا ستا خلاف راپاڅېږي، دښمن درنه پاتې کېږي. زما دغه دوه سوالونه وو، که لږ په قرار صاحب باندې وضاحت ورکړي مهرباني. ګوره دوم سوال ته به اول ورباندې وغږېږو. خبره دا ده په هره مبارزه کې او بالخصوص چې مبارزه سته د نظامونو د چپه کولو لپاره یې کوي، یعنې د لویو تحولاتو لپاره یې کوي که نه. یو خو مدني مبارزه ده، مدني مبارزه سکول غواړم او تعلیم غواړم او د ښځو حقونه غواړم، دا شیان خو دا خو دې لپاره ډېر هغه نه ده پکار، دوامداره کار دی، ټول ملتونه یې کوي. د دې لپاره یو ډېر قوي سیاسي نرټیو نه دی پکار، ته بالکل په اخلاقي بنیاد باندې دا مبارزه کولی شي. لیکن یو دا دی چې ته غواړې سیاسي تحول، مثلا یو ملت ته ازادي ترلاسه کړي یا د یو سټیټ وننګوي، او ته غواړې چې ماس موبلایزیشن وکړي، یعنې معنا په میلیونونو انسانان چمتو کې، او چمتو یې کې څه شي لپاره؟ چمتو یې کې جنګ ته، او دې ته یې چمتو کې چې هغه سر په لاس کې واخلي. ځکه نو پاکستان خو چې کله ننګېږي، اوس خو تر اوسه پورې هغه حالت نه ده راغلی چې کله چې پښتنو دې پاکستانی سټیټ رښتیا ننګولی، خو که کله پښتنو پاکستاني سټیټ دا په دعوه به تیله چې دوی ننګول سوي دي، یعنې پاکستاني سټیټ وننګېدو، بیا خو د هغه بیهیویر بدلیږي که نه، بیا به هغه تشدد کوي، ظلم به کوي، وژل به کوي. او بنګال یې ښه مثال ده، بنګال کې 3 میلیونه انسانانو وژل. داسې خلک داسې حالت ته چمتو کوي چې هغوی وژل وکړي او وژلو ته ځان ورکړي. دا ډېره قوي انګیزه غواړي، او په دې کې تر ټولو اساسي شی دا ده چې ته باید کلیر تعریفونه ولري د دوست او د دښمن. خلک چې دا په منځ منځ کې سړی نه وژني، ته چې په چا باندې څوک وژني هغه باید دښمن وي، او په چا باندې ناکه سر هم نه ږدي چې ته چا ته وایې چې په دې سړي باندې سر کېږده، هغه باید رښتیا دلته دوست ښکاره شي، بیا دی سر ورباندې کېږدي. نو دلته سرونو لوبه ده، په دې کې دا نشي کېدای چې وروره سرونو په لوبه کې موږ خپل ځان خپل خلک په خپله کنفیوز کوو. یو کانټ ډو دیټ.
ته باید خلکو ته وضاحت ورکې او دا وضاحت نه ده چې تا خلک حقانیت ته ور روان کړي چې موږ خو پښتانه یو، حقانیت خو بیچارهګان پښتانه دي ځکه وژل کېږي. دا خو ته په خپل ټول نریټیو باندې داسې غټه چلوپاره کاږي ځکه پښتانه خو چې تباه دي دغه حقانیت له لاسه تباه دي. او دا خو داسې نه ده چې په یو نسل کې ده، په 1400 نسلونو کې دا د هغو خلکو له لاسه پښتانه تباه دي. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده او بلوچستان چې کامیاب دي په همدې کامیاب دي چې هغوی کلیرټي لري، ډېر واضح ویژن لري. په دغه وضاحت کې دی له دښمن سره هېڅ ډول معامله نه کوي. دی وایي چې د تا تعلیم هم زما نه دی خوښ، دغه کوم تعلیم چې ته ماته راکوې له دې دې بیزاره یم. پښتون خو منډې پسې وایي چې ما د مطالعه پاکستان تعلیم راکړه، زه هغه نوکري پیدا کړم. د نوکرۍ غم اخیسته دی. نو دا د نوکرۍ په غم باندې په دغه شکل باندې تاسو لوی کارونه نه شئ کولی. صحیح ده، یو رفاهي هغه به راسي، پرمختګ به راسي، خلک به لږ مترقم سي، کیدای سي یو څه یو اندازه روشنفکري راسي، د دې ته ورته یو حالت راسي. خو که ته کلیر کټ تغییرات غواړې په هغې کې د دښمن او د دوست درلودل دا اولنی شرط ده. لکه دین ته سړی ننوځي اول کلمه طیبه وایي، دغه رقم شرط ورته. نو زما په نظر باندې دغه وضاحت ساتل ډېر زیات مهم دي او داسې نه شي کېدای چې وروره ته خپل خلک په خپله کنفیوز کوې. یو سړی د پاکستان د فوج لپاره خدمت کوي او په هغه باندې هم ته ژاړې، دلته دغه کوې، دا اوس به د دې خلکو جنازې پېښور ته ورسي صاحب او د موږ سرخولې یاران به پرې راټولې وروره وښي به ورته تویوي د تمسا. دغه کار نه کول نه ده صحیح. وروره چې یو څوک یو دښمن سو بیا دښمن دی، چې دوست سو هغه دوست دی. او دا وضاحت که ته خلکو ته ورنه کړي خلک په همدې کنفیوژن کې پسې پاتې کېږي او تر یو مرحلې پورې د دې بخښنه غواړم، تر یو مرحلې پورې د دې شي ګنجایش شته دی. یعنې که تر یو مرحلې پورې خلک دغه د عدم تشدد ته ورته رویه وکړي. پیغمبر علیه السلام هم په یو مرحله کې عدم تشدد کړی و، مکي دور ټول د عدم تشدد دور دی. لیکن په بله مرحله کې باید دغه کار باید یوه مرحله وي، نیکس بله مرحله چې راځي په هغې کې باید ته باید دښمن هم پرووک کړي او هغه تیار خپله پرووک کېږي او خپله هم قربانۍ ته چمتو سي او نور بیا تشدد ته هم لاس اچول کېږي. هر شی باید یو سټریټیژیک اپروچ ورته ولري. سټریټیژي معنا دا ده چې ته به مراحل د کار باندې معلومي، د دې مرحلې اوس دې بلې ته انتقالېږم، له دې بلې دې بلې ته انتقالېږم. په هغې کې بیا ته کولی شي چې ته هغه وکړې. او دا داسې اوس ته د ابدالآباد لپاره تبلیغ کوې، دا صحیح کیسه نه ده چې ټول عمر دې مینه او محبت هغه غاړې ته اچولي دي، په خلکو کې تصوف خپروي. دا خو د دوی خو بیخي سیاسي کار نه ده، لکه تصوف چې کوي دغسې یو کار ده. په هر صورت دا یوه برخه بحث و. او بله ټي ټي پي خبره چې ده، ټي ټي پي دا خلک فرق لري. اصلي جګړه د روایتونو جګړه ده، اصلي جګړه د توپونو د ټوپکو د عسکرو جګړه نه ده. عسکر خو د یو روایت لپاره جنګېږي، هغه روایت مهم ده. ټي ټي پي روایت پاکستانی ده. ټي ټي پي تر پاکستانیانو ډېر پاکستانیان دي، خپله تحریک طلبای پاکستان دي. کله چې د افغانستان او د پاکستان جګړه وه، ټي ټي پي راله، اول یې افغانستان ورته راڅمله او بیا یې په پاکستان مخ راواړو او بیا یې په پاکستان مخ راړول هم نه ده معلومه، دا خو موږ وایو چې مخ یې پرې راواړو. دا خو د 20 کلنه لوبه ده، نوې لوبه نه ده چې د همدغې ډلې د پاکستان لخوا د قبایلو د لاندې کولو لپاره هم کار ورکړ. همدې ډلې د پښتنو روشنفکرانو، د پښتنو لوستو خلکو د اجباري کوچولو او پنجاب ته د انتقالولو، د پښتنو د سیمې د سرمایې د انتقالولو لپاره هم کار ورکړ. همدې ډلې افغانستان هم د پاکستان تر کنټرول لاندې راوست. 50,000 نفره پاکستانیان د همدې ډلې تر چتر لاندې د افغانستان خلاف وجنګېدل. نو خبره دا ده چې ټي ټي پي خو اول خو نظریه معلومه ده چې نظریه پاکستاني نظریه ده. دغه نظریه په خپل اول تر اخره پورې د اسلام سیاسي اسلام نظریه د پاکستان په ګټه باندې کارېدلې ده. نو نظریه دوی خو پاکستان نن کله ټي ټي پي ویلي چې موږ پاکستان چلنج کوو، خو وایي موږ پاکستان په هغه اصلي هدف باندې چې هغه پاکستان که مطلب کیا او لا اله الا الله په هغه باندې راوستل غواړو. نو د هغوی یعنې هدف مې دا دی ټي ټي پي او بیا ټي ټي پي چې دا هغه یو ارګانیک ولسي حرکت نه دی، هغه یو استخباراتي پروجیکټ ده. استخباراتي پروجیکټس او داسې یو حرکت چې هغه په ولس کې ریښې لري، د ولس د دردونو
یو ولس د هویت غني ورسره تاریخي عمق لري او په پیړیو را رواني دا دواړه سره مقایسه کول غلط کار دی. نو په دوی باندې باور کېدای شي، په هغه باندې باور نشي کېدای، په ټي ټي پي په دې بلاو باور نشي کېدای، خو په بلوچ آزادي غوښتونکو باندې باور کېدای شي. نور ډېر مسایل د ډېر بحث په باندې کېدای شي. بخښنه غواړم زما خو روژه ماتي وخت را ورسېدو.